پکار وي نو هغوی خپل کمپلینټ چې کوم دی هغه د ټول نمبر باندې چې کوم بول هیلپ لاین دی دې باندې کنټیکټ کوی شي او پولیس ډپارټمنټ اف آر نه کوي بل داسې نه کوي نو په دې باندې کال کېږي هغه به بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه در بسم چې خاص او ډیر بخښونکی مهربان د پروګرام پشتو پوائنٹ تر اساس د خوږ در ملګری ته رحمان تاسو په درون خدمت کې حاضر یم. خبرونه د همیش په شان ولس خګړه عزتمندو کتونکو څنګه تاسو ته پته نه چې کوم اسسټنټ کمشنر طاهر علي او د سره سوشل ویلفیر ډپارټمنټ افیسر محمد یب سهم راوتی دي هغه سره خبر کو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. یا خیر سر. خیر خیریت تاسو څنګه؟ خیر شکر سر. نن چې کوم پروګرام د دې پاړه زموږ کتونکو تصویر واړی د پروونشل ګورنمنت کی پی چې کوم دی اوس یو هیلپ لاین کولو کړی دی ډایرکټریټ اف سوشل ویلفیر وومن امپاورمنټ کې یاغي چې کوم ټول نمبر دی هغه 080022227 دی اور د هیلپ لاین بنیادی مقصد چې کوم دی هغه د مونږه چې کوم زنانا دي د مونږه کی پی والے اور سره مزدور افراد هغه ته any kind of complaint وی معاشرتی ناانصافي ورسره کېږي یا د نه علاوه څه لیګل اسسټنس ورته پکار وي نو هغوی خپل کمپلینټ چې کوم دی هغه د ټول نمبر باندې چې کوم بول هیلپ لاین دی دې باندې کنټیکټ کوی شي او هغو ته به د بول هیلپ لاین د سوشل ویلفیر ډپارټمنټ طرف نه any kind of assistance چې کوم لیګل اسسټنس وي یا نور کوم قسم ته هیلپ ورکوی شي هغه به پرووایډ کېږي. دې دایره چې کوم دی هغه نیمو ضلعو ته الریډي ایکسټینډ شوي دی لکه پېښور شو، مردان، چرسدا، نوشهره. اوس لوور دیر ته به انشاءالله کم ټایم کې چې کوم د ایکسټینډ شي خو فلحال مونږ دا اویرنس کمپین دی د واجه نه د ځکه هیل کړی دی چې مونږ د لوور دیر چې څومره عوام دي دو ته دا آواز ورسوو چې اوس د مونږ زنانه یا د مونږ مزدور افراد چې کوم دي هغه د حکومت سپورټ هغه سره دی اور any kind of complaint هغه ته وی ایلیګل اسسټنس پکار دا یا څه صنفي تضاد هغه سره کیږي نو هغه any time په د کوم ټول نمبر دی په هغه باندې کانټیکټ کوي شي اور د سوشل ویلفیر چې کوم ډایرکټریټ افسران دي هغه ته سهارا ورکوي او هغه چې کومه کمپلینټ وی هغه ایڈریس کوي په کم نه کم ټایم کې 24/7 چې کوم دی دا فیسیلیټي پرووایډډ دی any time چې کوم دی مونږه زنانه چې چا سره معاشرتي ناانصافي کېږي یا داسې مزدور افراد چې هغو ته څه اسسټنس ضرورت وي نو any time په دې باندې کنټیکټ کوی شي. ډېره مننه سر. الله مو خوشحاله کړي، عزتمن شي. محمود زیب صاحب ولاړ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ هغه سره خبر کوو. جی سر، تاسو څه خیالات دي، څه تاثرات لري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. صوبایي حکومت د صنفي تشدد خلاف یو قانون پاس کړی دی. اوس د هغې لپاره ډایرکټریټ اف سوشل ویلفیر زموږ ډپارټمنټ چې کوم دی هغه یو بول هیلپ لاین قایم کړی دی 080022227. د دې مقصد دا دی چې کوم زنانه یا معذور کم داسې خلک دي چې هغوی سره مطلب دا دی چې دغه کېږي هغه تشدد شکاري یا د هغوی حقوق د حق چې کم دی هغه نامحروم وي یا معاشرتي ناانصاف کېږي نو هغه په دې نمبر باندې 24 غنټې په دې باندې کال کولی شي. هغوی ته به د هغې مفت مشورې شوې، قانوني مدد شو، لیګل ایډ شو یا پولیس ډپارټمنټ اف آر نه کوي بل داسې نه کوي نو په دې باندې کال کېږي. هغه به ته چې کوم دی په هغې باندې به دغه ورکړی کېږي. دا د صوبایي حکومت یو ښه اقدام دی او دا مونږ چې کوم دی اپریشیټ کوو. صحیح شو، ډېره مننه، شکریه.